ساتوی پسرو وینو دا د شهیدانو کور دا د باتورانو کور. د کونړ ملي راډیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو زما سلامونه او نیکی هیلې ومنئ. ستاسو پام راګرځوم د دې مهال لنډو خبرونو ته. په کونړ کې سختو ورښتونو او سیلابونو خلکو ته د مالي زیانونو ترڅنګ ځاني زیانونه هم اړولي دي. کونړ کې د کرنې مالدارۍ مسؤلین وایي د ځنګلونو ساتنې شنې قطعې ولسي ملاتړ د دې جوګه شوي چې 90 سلنه د ځنګلونو د پرېکونې مخه نیول شوي. د کونړ امنیه قومندان د بیلابیلو ولسوالیو د امنیه قومندانانو سره وکتل. د کونړ امنیه قومندان د ولسوالیو امنیه قومندانانو څخه وغوښتل چې چارو ته په وخت رسیدګي او د ولسونو سره ښه سلوک وکړي. مولوي عبدالکبیر د ایران د نوي ټاکل شوي ولسمشر د لوړې په مراسمو کې د ګډون سربیره د هغه هیواد د کورنیو چارو وزیر سره هم کتلي. د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر د ایران د نوي ټاکل شوي ولسمشر مسعود پزشکان د لوړې په مراسمو کې د ګډون سربیره د هغه هیواد د کورنیو چارو وزارت له وزیر احمد وحیدي سره هم کتلي دي. د کرنې اوبو رغولو او مالدارۍ وزارت وزیر هڅه کوي چې افغانستان د خوړو برابرولو په برخه کې پر ځان بسیا شي. هرات کې د یوې پروژې چارې پیل شوې. د هرات سیمه ییزو مسؤلینو د دغه ولایت په 15مه ناحیه کې د یوې پروژې د چارو د پیل خبر ورکړی دی. پروان کې د اوبو رسولو د یوې شبکې چارې پیل شوې. د پروان د کلیو بیارغونې او پراختیا ریاست مسؤلینو د یاد ولایت په مرکز شرکارو ښار کې د څه باندې 6 میلیونه افغانیو په لګښت د اوبو رسولو د یوې شبکې چارو د پیل کېدو خبر ورکړی دی.